اصل جانې کوم انځورونه دي چې نن اخیستې یې ته یې وښایه که نه وګوره موږ نن د نوې مانۍ ته تللي وو. ښه ته خو په استانبول کې ژوند کوي، ته باید ډېر تللی وې. زوی ورته ووایه چې ډېر تللی. یوه شخصي پوښتنه وکړم، نور کومو ځایونو ته تللی یې ته؟ یی ته لومړی د خواړه وخوره. چېرته ځې؟ زویه درته وایم چې خواړه دې وخوره. یی ته ګرانه څه نه دي شوي، ارامه اوسه. ماشوم دی نه، بښنه غواړم. د مور ګرانه هېڅ هم نه دي شوي، ارامه اوسه. څه شوي دي؟ دا دی څه لاس مې پرېږده. هغه یی ته خپلې جامې لمدې کړې. ستاسې په اجازه زه یې جامې بدلم. سمه ده ګرانې، لاړه شه د یې جامې بدلې کړه. راځه زوی جانه. سنګل راشه دا ځای پاک کړه. زه مې یو ځلې ځم. زوی مې ډېر وډار شو. نفس د مور ګرانه ته دننه لاړ شه او کالي دې بدل کړه. ښه ځم زر درځمه. ژمنه کوم تر څو چې کالي دې بدلوې ځم درځمه. هله راشه. والد خپل ټپونه هغه هلک ته ښکاره کړل. ما خو ښکاره کړي نه دي، خپله یې ولیدل. والد یې پټ نه کړل. کوم کار چې ته کوې ستونزه نه لرې، خو نه پټولو کې یې ستونزه لرې. اصلي ستونزه دا ده چې ته طاهر ته ځان ښودنه کوې. زه ځان ښودنه کوم؟ نو ولې یې له لاسه نیولې وې؟ همدا لاس یې درته نیولی و. خلاص شو. خلاص شو. ګوره اوس زه ځم، ورته یوه پلمه کوم. بیرته چې راغلم در سره ژمنه کوم چې ګوته دې ماتوم. پوه شوې؟ اوس همدلته کښېنه او ښه فکر وکړه. ښه فکر وکړه چې ولې دې طاهر ته ځان ښودنه وکړه او په خپل حق دې دا ظلم وکړه. سمه ده ګرانې؟ ډېره بښنه غواړم چې ناوخته مې کړه. زوی مې ډېر وشرمېده چې جاګ یې مات کړه. ډېره هڅه مې وکړه چې بېرته یې ښکته راولم، خو رانغی همداسې ژاړې. ډېر خفه شو چې غلطي ورنه وشوه. مېرمنې مې هم له تاسو نه بښنه وغوښته. وایي هڅه کوم چې زوی مې ویده کړم. هو ماشومان دي نو، ماشومان تل په غوسه کېږي. اوس یې وخت را رسېدلی چې لاسلیک وکړئ. ښه نو ایشن جانې کولی شې چې قلم راکړې؟ ښه نو موږ ته دې مبارک وي.
وکړه.